رالیز بیا ای فرج مور څه دې پخ کړی دی یس بیا کور کې هم څه شته نه پلار دې تللی روز په ځان سره سروړي او درله به پاخه کم ښه یس بیا هغه دې پلار دې راغی سړیه ته خو بیا تش لاسونه راغلې تا ځان سره کټویلې سره ولړلو بابا د لوږې د لاسه مې په سر درله ځان سره به یې سره وړي کړله ای بابا تا ما ته وایه چې زه به درله کباب راوړم ټول زهر وخورئ چې بېغمه شم درنه لم راله پوخ کړو ویم د ښځو د بچو د ساتلو چې نه وي که نه واده به نه کو لغونډ به ګرځېدې ښه اوس ته مې په پرهرونو باندې مالګي دوړی نو څوک هم د کوم ځای نه راپیدا د نه سړي جوړ د کوم ځای نه راپیدا کړم ډوډۍ نه غواړو زموږ بیبي مه وخه یا بچو نو زه څه وکړم هر یو څیز اسمان سره خبرې کوي او مزدوري شته نه خور پڑک پر روزانه راخطایی سلام علیکم زکات خان وعلیکم السلام زکات خانه یو 200 روپۍ مې پکار دي کور کې راکاره وړي نشته ماشومان دقسې نهر دي مې که یو 100 روپۍ د قرضې سنا راکړې بیا به یې درله درکړم نه تا ته ما وي چې ټوله بچي راوړه بل کار دی نو د دې غریب سړي مور څه کوي بچي راوړه ځئ مړه موږ خپله سهار ناشته نه ده کړې تا له اوس 100 روپۍ درکړم پیسې کوم دي موږ سره نشته ځه وکې ځه د تره زویه حالات مې ډېر زیات خراب دي سرکاري اوړه راغلي دي مې یو توړه اوړه به ولوالم نه نو د تره زوی دي من خوښه دې نه ده چې دا کور هم درته پرېږدمه سوچونه یې راته شروع کړي زرداد خان زه خو په ډېر امیدونو راغلی وم قرض یې حسنه راکړه بچي راته نهر دي 2-3 ورځې خلاصوي ویم که د حسن حسین جړا راته وکړې که نه نو هم راسره نشته دی ځه ستا غونډه کې ډېر ځوانان داسې راځي ټاټکې وکړه ټاټکې ځه لاړ شه ځه که نه څه راته ودرېدې او لا راته ګورې
دا د خلکو نه زه تنګه شوم ټول موډ یې رانه خراب کړو د دوی د لاسه موږ ځان لړو څه اخیستی نه شو تربوران مې دي نو څه وکړمه زما دې بنګلو ته زما دې ګاډو ته دې ته کتې نه شي چېرته کتې شي ما څه کړي دي ایله بیله مې بله ورځ د 1 लाख روپو شاپینګ کړی دی دې ته هم دوی نه شي کتې 1 लाख روپۍ څه شی دي سم نه لکه نه د پنځو ډکو ده نه نوره مخله ما ډېره مهرباني راځه چې ځو راځه السلام علیکم جوړي الحمدلله مهرباني یاروره ډېر زیات وګرځېدم خو یو ځای کې مې راته مزدوري میلاو نه شوه نو که په دې بټۍ کتاب سره مزدوري نو زه به پکې لږه مزدوري کوم یاره موږ سره خو لکه کسان برابر دي د بره به سره د ډېر هم دي او کارونه خو نن دغه شوي دي خو یاروره سوال درته کوم منت درته کوم ته دوه درې داسې بچي مې نهر دي اوړه نشته غوړي نشته دونه مزدوري راکړه چې زه بې ماښام ته بچو له سیروړو یوسم ستا به ډېره مننه داسې کار وکړه بیا ښه چې هغه ځای کې هغه د اړیمانو نه لږه پندري پاتې شوې ده ښه هغه به وکړي ښه او دې ځای کې دا هلک شان خشاک دی به دا به دې بټۍ ته بره وخېږي نو تا له به زه دې اړي درکړم الله د سره ډېر ښه کړه صحیح ده ورشه الله دې خوشحاله کړه دا څادر به زما دلته پروت کېده کېده بیا دې اړي به درکړم مهرباني السلام علیکم نیکه اپندري مې موکړه او تنور ته مې غونډه چې خشاک مې ورسو مکمل دي الله دې ډېر خوشحاله ډېره مننه الله دې ژوندي ساتي خدایا پاکه 600 روپۍ مې واخیستې نو په دې به زه کور ته څه وړم یا الله ته د غریبو مل شې نو سلام علیکم جی وعلیکم سلام کاکا بخیر دی یاروره دا راته ووایه چې د دالو څه ریټ دی دال خو کاکا دی په 300 او چې دی نو دا کلوله کلول چې کوم دی په 300 وی کاکا غوړي په 1500 روپۍ کیږي خدایا پاکه نو ما سره خو 300 روپۍ دي یاروره دا داسې قیامت هم ولې راښکته کړی دی دا ولې دونه زیاتې کوې خدای مسلمانه قیامت مونږ نه دی راکوز کړی قیامت چې کوم دی ایم اف والا راکوز کړی چې مونږ دکان ته ورشو نن ریټ په 1000 روپۍ وي چې سهار له وشو په 3000 روپۍ یاروره خو د خبره منمه خو لږه ګزاره کوې دا غریبانان به څه کوي د خدای په انصاف و تبۍ را روانه ده د لږو توندو خلک مړه شو اخر کېږي به د دې ملک نه جوړېږي به څه نو مونږ به سره څه چلو کوو مونږ سره د خپل ځان چل نه راځو د خلکو به څه کم کوو ځه مړه نه نو خبره داسې مه کوه که نه رواني مه کوې که نه څه تاسو نه هم روانه ده که نه څه حکومت را باندې را روانه کړه او څه تاسو دکاندارانو را باندې را روانه کړه کاکا د خدای خاطر وکړه مونږ د باندې ماره کړې نه ده دا حکومت د باندې ماره کړه مونږ چې دکان ته ورشو نن دال په 200 ولي سهار په 300 دې تاله شي درکم وروره خفه کېږه مه مل خو اسم دیوالیو
خو تاسو دکاندارانو عوام دیوالي کړل خیر تم خلک کې نو د روپۍ شی په سل خرڅوي نو دا ظلم نه دی یاره ورا بلکې موږ نه دي دیواله کړې IMF پاکستان له په دې شرط باندې قرضه ورکړې ده او ورسره یې تیره توره ورکړې ده وایي د غریبانو نه پرې دا سرونه واخې ما ته اوس خو واده کې خفه کېږه مه د IMF نه زیات ظالمان تاسو یې په پاکستان کې اسم تپوس نشته کوم دکاندار چې خپله نقدنامه ولګوله که نه بس هغې لګولې وي حکومت خو اسم تپوس نه کوي پوه شوې ها زمانه موږ له سر مه خرابوه خپله باچې یم له لاړ شه او ځان له علاج وکړه مازغرې خراب شوي دي ها نو بس د لیونو نه خو اسم بیا تپوس نه کېږي زه به تا په تپوس نشو کولی خپل نقدنامې لګولي د خدای په انصاف باندې به زور کې کوم شی راځي ویډیو په وکړي دا کار ته من ګارل کړی ده نه دا ما په لاس کې دی چې ته به یې ګرانې دې راوستله یا کاکا خفه کېږه مه دې غریب ته هم ګناه نشته دا کوم مداریان چې په اسلام آباد کې ناست دي زما او ستا نه چې کوم وټوا دي که نه د خپلو مفادو لپاره دا غریب خو چې لاړ شي نن یو ریټي او سبا بل ریټي دته څه ګناه ده نو دقه خو خبره کوم که نه چې پاکستان ټول عمر خرڅېږي دې خرڅېږي او موږ غریبانان پکې دل کېږو نو زه په 600 روپۍ څه واخلم په 600 روپۍ اوړه واخلم که دال والم که غوړي والم څه والم زه به وال خورم په پاکستان کې هر وخت غریب ته رواج وي مالدار ناست په 2000 روپۍ په 10,000 روپۍ پوره اخیستې شي موږ غریبانان غر کېږو یا کاکا خفه کېږه مه پاکستان شاملات دی د قدرې پارټۍ پې راځي خپل سیاست پې کوي خپل مفاد برابروي او ضد یې موږ ته هم ګناه نشته کاکا دمه په نسه خبره خلکو سره جګړې مه کوه وروره خبره کار نه دی غریب جانه راغې په ما سترګې روباسي د حکومت زما د پلار دی دا قرضې ما اخیستي خو زه هم چې سر دوکاندار شم ریټ بدل یاره وروره خلک هم تنګ شوي دي عوام هم تنګ شوي دي چې خدایه په کوم اړخ لاړ شو دا مړه خدای دې شي خو باسي خفه نه شي جګړې مه کوه السلام علیکم وعلیکم السلام یاره کاکا دا یو 100 روپو چولې راکړه او یو اوبه روټۍ راکړه کاکا لږه چړم پکې ور واچوه که دا د 100 روپو دا دونه لږې چولې وایي د الله بنده ما خو دله زیاته درته تا سره ما ډېره ګزاره وکړه چې غریب یې دا کوم حل جوړ دی موږ ځان له په جړایو او که نه خدایه پاکه دې ملک نه به جوړېږي څه دا کم حل شروع دی غریب هسې هم تباه دی او ښې تباه خدایه پاکه ګرانې ملک ته ورور ورته کړی دی څه به کېږي کاکا راکړه خدایا پاکه نو دیاړي خو نیمه په چولو په روټو کې لاړه اوس په دې 300 روپو به زه کوم څه اوړه پې والم که څه پې واخلم د دې هلک په کېږي څه یشېدلې ته بیا د خدایه پاکه زما په دې بچو رحم وکړې بیبي بابا وکړه راځي بس بیا لار به دې راشي سر وخلې بر وخلې به چې ته مزدورۍ پسې ګرځې اوس پر نازل شي را به شي ښځې خیاشه دا ولې بیا سړی سار چې توتې او د هلال بچي مې یشېدلې ته به راخوټ کېږي یا الله نو دا زمیښتونه دې ټول په غریبانانو باندې ږدلي دي خدایه زه څوک یم زه ډوډۍ پیدا کړم که دوی ډاکټر له بوځم
څوک هم هر څه اسمان سره خبرې کوي ښځې مې سړی چرسي مې دا لږ ډاکټر له بوتل غواړي ښځې ما سره خو دغه 200-300 روپۍ دي مې سړی سرکاري هسپتال ته 19 روپۍ چټي غواړي سرکاري هسپتال کې به وخایو بس خدای کړي ناکام دي ښځې راځه مننه کوم دې ښځې یا الله د غریب سړي مل شي خدایا ورکه راوانه ښځې راځه بچې ته هم راځه راځه بچې راځه یا الله په جولی کې مې خیر واچي یا الله بچې مې ډېر بیمار دی راځئ راځئ ډاکټر صاحب دې بچې مې ډېره تېزه تبه ده هذا بدل ځای واچوئ کاکا بدل ځای واچوئ دی بخیر کې وار مه خطا کوه ښه ډاکټر صاحب ډېره شېدلې تللی ده زیات زیړې دي ټیسټونه دا لیکم دا ټیسټونه کې بیا بلې نو ټیسټ کوو صحیح ده زه ته کوم ټیسټونه لیکم دې ټیسټونه دا ټیسټونه خو شته یا الله خیر وکړي راوړه پرانی راوړه دا ټیسټونه کمنډو کې بیا راولې جسته کې ها مهرباني خالي خدایا پاک زوړه کې مې خیر واچي چې دا ټیسټونه والا کړ دې ادا راځه به ما یو دا ماشوم لا اول واچو ورور دا ماشوم ډیر زیات ته نیولې دي دا ټیسټونه ډاکټر صاحب لیکلي دي دا نه دی خو تاسو ته ډېر زیات ټیسټونه لیکلي دي دا 200 روپۍ دي خو ګلداره یوه خبره ته کوم 800 روپۍ به لاول راکوئ ولې چې تاسو خلک بیا وروسته لانجې کوئ دا اوس نه ته وایم 800 روپۍ به راکوئ لاول مې وروره دې ټیسټونو باندې ورته 200 روپۍ راتلې دا خو ډېره لویه خرچه راځي نه نو دا سرکاري هسپتال نه دی څه لالا هغه وخت لاړو IMF پاکستان له قرضه ورکړې ده دا به ستا او زما د سرمن نه وصولوي تاسو د اتي په غوږ کې ودیئ یروره د دې وطن نه به جوړېږي څه ما سره خو په جیب کې 300 روپۍ دي یا سړیه دا قصې پرېږده د دې هلک څه غم وکړه هلک راته مري خالي د 200 روپو ټیسټونه نه د 200 روپو به د ماشوم نه دوایي هم اخلي کاکا داسې چل دی چې راکړه داسې کې سړیه ویمه ښځې راځه راپسې دا څه ته وړې بس راځه دا وسه مې نه کېږي الله به خیر کړي راځه یا سړیه دا هلک رانه مري راځه ښځې راځه وایم ښځې په هسپتال کې د زما د بچو علاج نه کېږي ځکه چې ما سره پیسې نشته او په هسپتال کې ما نه پیسې غواړي د دې علاج مخکې به زه ستا ته وښیم چې دې علاج زه څه کوم راځه یا سړیه دا دلته ته څه کې داسې دلته به ته اوس په خپله هر څه ووینئ زه په دې غریبۍ کې په دې دیاړۍ کې زه بچی مې سم ساتلی زه هر وخت کې دوی مړه نشم لیدی بس دا یو ځل ښه دی چې ته خلاص شم بچی واخلې بچی واخلې بچی واخلې بچی واخلې زما د زړه ټوکرې واخلې او بې پیسو یې واخلې بچی واخلې بچی واخلې بچی واخلې بچی واخلې د زړه ټوټې واخلې بچی واخلې بچی خرڅوي د زړه ټوکړې یاره کاکا دا راته ووایه چې ستا داسې څه مجبوري ده چې ته خپل بچي خرڅوې کاکا بچي خو د الله تعالی نعمت دی دا ولې
بچی خو په پاکستان کې زحمت دی بچی څوک نه خرڅوي خو زما د بچو نن درېیمه ورځ ده چې د لوږې د لاسه چغې وهي اوړه نشته غوړي نشته چیني نشته زه به خپل بچي په څو ساتم په سرکاري اسپتال کې د 10 روپو چیټې په 800 روپۍ ټیسټونه شو زه به وله دوی اخلم که زه وله روټۍ پیدا کړم زه وله څه پیدا کړم بچې ځکه نن زه خپل بچي غرڅوم کاکا خفه کېږه مه دا ستا خبره صحیح ده کاکا خو د الله پاک نه دوا وغواړه چې الله پاک ربالعزت په میږه باندې رحم وکړي او الله پاک میږه د دې ظالمانو نه خلاص کړي د دې ظالمانو نه